دا رخصې ولې نن بندې دي؟ نه ده معلومه ولې یاره عثمانه الله پاک په ما معاف کړه مینه الله پاک غفور رحیم دې ولې نه معافوي کړي دي چې یاره پرون ماجد له ستا په نامه یو پلیټ حلوا راله هغه ما وخوړ بیا نوې ورلډ کپ چا وګټي؟ عمران خان. نواز شریف د ملکه چا وایستي؟ عمران خان. دوه اسلام آباد ته طالبان چا بوتو؟ عمران خان. د ملک بیړه چا ورغرقه که؟ عمران خان. یاره عجب خان دا روژه ډېره سخته ده ډېر بد تږم ته ورشه د کور ایسه اوبه راوباسه ښه یخې اوبه راوړه نو که وویله چې اوبه څه به که ورته غوا ډېره تږه ده هله عثمانه درځه زما سې موبایل ویوړ مسکن تر کشه چیرې ویوړ؟ دوی پر تا عثمانه روژه راله بیخي کنګ لګېده و یاره په تا ولې چې پریشانه یم بس خدای یو غټه پارټۍ را باندې برابره کړې وای دا انسان په یوه چټني باندې هم سوندی کېږي اوه بس دا یوه چټني به پر خرڅه کړمه که په هغه پیسې نه سوې برابره دا یوه سترګه به هم پر خرڅه کړم یاره عثمانه ته زما دپاره خپله کیجني او خپله سترګه خرڅوې ته زما څونه ټیټنډوالې زما سترګه و چټني نه ښه یم زه ستا چټني و سترګه ښه یم لکه خیر دی چې پر سټیشن دې تیاره ده یاره عثمانه پر سټیشن به مې ولیدی تیاره پخوا چې به د دوو پورې جنګ و درېیم به رالې سوله روغه مې ور وکړ اوس چې د دوو پورې جنګ یې درېیم موبایل ورته نیولی ویډیو کوي یاره ټیکټوک دا یوه ویډیو خو پاریو ته وخځو خو نفس مې درته وخاته ورورې ته دا پاریو علاقه یاره زما پیسې کله راکوې یاره خو در به کمه یاره ته په ما بروسه نه وینې یاره خو د دا ګوګله څه ستا پوښتنه وکړه چې هلو ګوګل دا زموږ عثمان زما پیسې راکوي که نه راکوي ته بیا چیرې مرداریږې خو روژه را روانه د اختره باید بیا درکړي ګوګله دا خوله دې سمه شوره و سمې خبرې کوه هرې په زوی چش پخ کړي دي لالا بانجان مې پخ کړي دي ورسره واخ چې ویې خورو مېلمانه دې کښېنه شرموه مې مه مور ولاړېږه سره خبره باندې سر خلاص کړه بیا بیا راوړه ډوډۍ ټېل دی نه زه به ودې ته هم کړایي پخ سوې ده ته به هلته برتن ور ایله کې نو زه به درته هم چش ایله سو ته وه کړایي نو به زه درته هم چش پاته سو ته وه بانجڼ زو هم بس هغه ګرم کړه وایه صحیح ده دروازه خلاص کړه مېلمانه راوړه اوس اداري وکړه جوړ په خیر مېلمه الله دې راوله ستړی مه سې وروره جوړ په خیر راسه ته کښېنه دا بل کرسۍ کې راته کښېنه څنګه یاست وروره الله مې راوله ولا په ښه ټیم راله د ډوډۍ ټیم هم دی وخه ډوډۍ چې ډوډۍ راوخه ماشاءالله زموږ کور خو ته معلوم دی چې د مېلمه کور نه شک د پسه کړایي مې پخ کړې ده زه به هلک ته ورغږ کړم کړایي به ګرمه کړي ما به دفتر نه خوړلې ارې په زوره کړایي ګرمه کړه مېلمانه ناست دي سمه ده لالا ښه هلکه چش ایله سو لالا دغه چش کړایي ایله سوه یا لالا هغه بانجڼ ایله سولو ارې پر رخصه کې ځو درځه هغه د رخصه ولاړه درځه استاد ځان چوک له ځې ګرانه ولاړ به سو د سره ویې به نیسم څو به واخلې 3000 روپۍ غواړم ولې په خپل سر ځې رخصر کردار یم څنګه یې وګټم مار دې مدارک ویو بس مردار شو